د نبی کریم صلی الله علیہ وسلم د سیرت پاک متعلق بیان میں شروع کړو درتا غالباً دیتا میں خبر رسول وچے د مور بی بی د وفات نپس د نبی علیہ السلام مبارک تربیت داغ نکاح عبدالمطلب پخپل ذمہ دار غشتو او د پیغمبر علیہ السلام بے ډیر زیات خیال ساته د خپل بچونه به د قدر په نظر وتکتل او داغي یو سو وجوي یو خودي یتیمو او داسې یتیمو چې پلارې د پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات شوه نو په یتیم د انسان دړو رحمي دویم په پیغمبر علیه السلام کې هغه داسې نښې لیدلې وې چې هغه د سردارۍ او د کامیابۍ نښې وې تر دې حده پورې عبدالمطلب د بیت الله په خوا کې به څادر خور کړ او پیغمبر علیه السلام ګورې ماشوم او په هغه څادر د پاسه به یې دی کېناو او نور چې څومره نوسي و بچي و هغه یې په څادر د پاسه ناستې ته نه پرېښودل نو بعضې بچو به ورته وې دا زمونږ وارث ته دا دومره مینه ولې ورکې مونږ ورسره زمونږ یې ترونه یو مونږ ورسره یو ځای په څادر ناستې ته نه پرېږدې وی تاسو ته پته نه لګي چې زما د دې بچي څومره لوی شان دی دله به خدای یو لوی شان ورکوي یو ملګری وایي چې یو ځل در عالم بیت الله شریف ته او عبدالمطلب د بیت الله نه تاوېده او ډېر زیات خفه او دا دعاګانې کولې چې خدایا زما بچې ماله راکا خدایا زما بچې ماله راکا نو وی ما د چا نه تپوس وکړو چې څه چل شوی دی چې عبدالمطلب دومره پریشانه دی وی دا د یو نوسی دی او هغه په اوښ سور چته تللی دی نو هغه ناوخته کړی نو دی ځکه پریشانه دی وی لږ ساعت پس نبی علیه السلام په اوښ سور راغی ماشوم خو په اوښ سور راغی د اوښ نه راکوز شو عبدالمطلب ورمن رکړه او ځان ته یې راته غاړه باسه وی بچې غم مې ختم شو ته مې ولیدې نو خوشحاله شو ډیره زیاته مینه نبی علیه السلام سره کوله اتفاقات دو چې په نبی علیه السلام په ماشوموالي کې دا غمونه را روان دي نو عبدالمطلب هم بیمار شو او دغه وخت کې د حضور پاک عمر 8 کاله دی د لږ عمر دی نو خپل بچی راغونډ کړل او بچو ته وایي چې بچې زما سره زیات فکر نه د خپل مال دی نه د خپلو زامنو دی ما سره د دې ماشوم نوسي فکر دی د ده درد ما دردی د ده غم ما غمجن کوي نو څوک به چې زما د دې بچي ذمواري به والي او په داسې نظر درته وګوري لکه د خپل اولاد بچو ټولو وی چې بابا ته مونږ ته حکم کوه مونږ به د داسې تربیت وکړو چې د بچي نه به زیات تربیت کوو نو عبدالمطلب خپل زوی ابو طالب دی له منتخب کو او ابو طالب یې ځکه منتخب کو چې دا د پیغمبر علیه السلام د پلار سکر ورو میندې خویندې وې دا نور ترونه چې د دې میندې جدا وې او د ابو طالب او د پیغمبر علیه السلام د والد محترم میندې خپلې وې نو هغه منتخب کا ابو طالب ته وې دې بچې تا ته سپارمه دا یتیم نه د پلار نه هم او د مور نه هم د ده به داسې خیال ساتي چې د خپلو بچو نه به ښه خیال ساتي او بیا دی کې عبدالمطلب وفات شو یو سړی وایي ما په خپله چې جنازه د عبدالمطلب مونږ وړله نو نبي علیه السلام ماشوم و دې جنازې پسې روان و جړلې چاته وروسته تپوس کړی دی وی تا ته د عبدالمطلب مرګ یاد دی وی او زه خو د 8 کالو په هغه وخت کې 8 کالو په عمر کې نکلا تربیت پاتې شو تره ته چې ابو طالب دی او حقیقت دا دی چې ابو طالب چې بیا د نبی علیه السلام کم خیال وساته نو داسې پلار د بچي ما هغسې خیال ونه ساتي ډېر زیات به یې ځان سره نږدې ګرځاو او چې چېرته به ته نو خپل بچي به یې نه بوتلل او نبی علیه السلام به یې ځان سره بوته او نښې به پکې پته وه په مکه کې دا خبرې مشهورې وې کاهنان براتلل او پیغمبر علیه السلام ته به کتل
نجومیان براتل هغه ته به کتل داسې ناشنا ناشنا حالات پیښېدل چې خلکو محسوسوله چیرې د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی او هغه د آخر زمانې پیغمبر به همدې جوړېږي. لکه اوس مثال په طور یو خبر مشهور دی او په احادیثو کې هم دی او د قرآن حکیم نه هم ثابت دی او په احادیثو کې هم شته چې قیامت به راځي او د قیامت نه مخکې به حضرت عیسی علیه السلام الله قرآن کې الله فرمایي جمدې اسمان ته پورته کړی دی او احادیثو کې راځي چې دی به د قیامت نه مخکې راکوزېږي او د هغه نه مخکې به یو نیک سړی وي حضرت مهدي د هغه حکومت به نو یو سړی مثلا نیک پیدا شي او خلک ویې لکه ده کې د هغه مهدي صفتونه شته او د پیغمبر علیه السلام کمې علامې او نښې چې وي نو هغه هم ټولې موجود دي. دقه رنګې د مکې خلک یهودیان عیسایان او د نورو دینونو خلک په دې انتظار و چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. کمې نښې چې وي هغه ټولې موجود دي او بیا د پخوانو کتابونو خلکو او نجومیانو کاهنانو دا ټولو خلقو دا نښې په پیغمبر علیه السلام کې لیدلې. نو ابو طالب هم په دې پوه نو د پیغمبر علیه السلام به ډېر قدر کو او ډېر احترام به یې کو ډېر زیات عزت به یې کو تر دې حده پورې چې یو ځل په سفر ته نبی علیه السلام د ابو طالب د تجارت په سفر د عربو ټول ګذر اوقات په تجارتو ځکه په مکه مکرمه کې غله نه کېده اوسه پورې نه پکې غنم کېدل نه پکې اوربشې کېدلې او هېڅ قسمه نه پکې اوبشته او شال غرونه دي نو د هغې ټول نظام به په تجارتو نو ابو طالب یو قافله د تجارت واغېشته او شام ته روان شو. ډېر خلک ورسره په دې قافله کې شریک شو مالونه دي پکې. نبی علیه السلام دی خو ماشوم دی دغه وخت کې نو او دې وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله دی نو چې هغه روان شو نو نبی علیه السلام هم ورپسې ورو روان شو. تسلي ورکړه بچې لوی سفر دی عمر دی لږ دی 12 کاله دی نو تا نه بوزم خو پیغمبر علیه السلام ورپسې خفه شو نو چې خفه شو د هغه خفګانې نه شو زغملی نو روچرې کړه وایي زه ډېره ښه ده به به دې ځم. دا لومبې سفر دی د نبی علیه السلام مبارک شام طرف ته قافله روانه شوه. بصرا یو مقام دی چې هلته ورسېدل هغه به داسې قافله وه چې یو ځای به یې دمه کوله بیا به لاړل بل ځای به یې دمه کوله بیا به یې بل ځای دمه کوله چا به اغېشتل کول او چا به خرڅول کول. نو دا بصرا یو لوی علاقه ده یو لوی ښار و په هغه زمانه کې هغې سره خوا کې د قافلې د دمې یو ځای و چې قافلې به لاړې نو هلته به قافله ودرېدله ایساره به شوه او یو بازار به ولګېد میله به ولګېدله چا به شی خرڅه و چا به شی اغېشته دا به تجارت و روزګار به و کاروبار به و. نو چې څنګه د بصرا کې دا قافله ایساره شو خیمې یې ولګولې دغه دی د عیسایانو یو راهب و چې هغه راهب د عیسایانو دی چې هغې به ځان له په یو جونګړه کې دیری یا په یو سمڅه کې په یو غار کې دیری او د الله تعالی عبادت کوي هغې واده نه کوي د عیسایانو راهبان ودونه نه کوي نه بچي وي نه ښځه نه ماشومانې بس ځان له پروت یې لږه غوندې ډوډۍ خوري او هغه خپل عبادتونه کوي. اوس هغه راهبان د عیسایانو نشته پخوا به دا ډېر زیات و نو په یو غار و په هغه غار کې دا راهب پاتې کېده او دی به کله کله راوته کله به میاشت پس راووت کله به 2 میاشتې پس راووته دنیا به ورته په انتظار و خلکو به د دواګانې غوښتې خلکو به نذرانې تحفې ورکړې غار ته به دننه شو داسې ډېره موده پس به راوته. نو چې دا قافله د ابو طالب د قافله په دې بصرا مقام کې دمه شوه نو دا راهب راووته او راتلو سره نیغه په دې قافله کې ترمذي شریف کې دا حدیث دی راتلو سره نیغ په دې قافله کې ورننوت او دې به چې قافله به کله هم راتله دې به نه راوته چې څوک بنو نو دې به راوته عام به نه راوته. نو خلک هم حیران شو چې دا خو قافله ده او د دنیا خلک د تجارت کېږي دا راهب څنګه دا پادري راووته بحیرا د ده نوم و بحیرا چې راووته نو په دې قافله کې ګرځېده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د مټه کلک ونیو او سوی وی هذا سید العالمین وی دې د ټول مخلوق سردار دی هذا رسول رب العالمین
وی دی د رب العالمین د پروردگار د طرف نه رسول جوړېدونکی دی دنه پیغمبر جوړېږي هذا سید العالمین د ټول مخلوق سردار دی او په ده باندې به خدای پاک امت ته هدایت ورکوي خلک حیران شو د 12 کالو د ماشوم متعلق ته دا خبره څنګه کې وی ګوره خلکو وی ته څنګه دا خبره کې وی زه راته دا خبره په دلیل کوم ما سره کتاب موجود دی کتاب یې راواغېست کتاب ته به هم کتل او نبی علیه السلام د مخ مبارک ته به هم کتل وی زما په دې کتاب کې چې د نبی آخر الزمان کمې نښې دي هغه ټولې په دې کې موجود دي یو خدا خبره ده د ده د سترګو نښې ما سره شته د ده د رنګ نښې ما سره شته د ده د شکل نښې ما سره شته د ده طبیعت او د عادت نښې ما سره په دې کتاب کې شته د نبی آخر الزمان پې کمې نښې دي یو خو پکې موجود دي دویم څه دي وی دا قافله چې په دې غر راښکته کېده وی ما ورته کتل دې قافلې ته نو وی داسې کاڼي بوټي ما ونه لید چې هغه ده ته سر نه ښکته کړی او دا کاڼي بوټي بغیر د هغه انسان نه چې هغه نه خدای پیغمبر جوړوي سرونه نه ښکته کوي دا ترمذي شریف کې حدیث دی او علماو د دې حدیث توثیق هم کړی دی چې مضبوط حدیث دی دا دوه شو درېیمه دا ده چې وی ګوره د ده په دې دواړو اولو په دې منځ کې یو مهر لګېدلی د پیغمبر وی ګوره د نبوت مهر هم پې شته دا خبرې وکړلې او دا پادري لاړ هغه خپل دغه ته دا راهب ننوت هغه خپل غار ته هغه خپلې سوړې ته او دې خلکو ته تاسو زه د دې هلک د برکته ډوډۍ کوم هغه د هغه خپل وس مطابق څه ډوډۍ برابر کړه او د ابو طالب د قافلې یې راوسته ورته کېښوده خو چې دې راووت دا ډوډۍ راوسته دې وخت کې نبي علیه السلام اوښان بوتلي اوبه خورله ځکه چې چا به په قافله کې د غیا خدمت کو چا به د پخلي خدمت کو چا به د اوښانو خدمت کو قافله کې خو به دومره کسان نو نبي علیه السلام مبارک اوښان بوتلي ګودر ته سیراب کولو لا نو چې راووت نو یې څه شو هغه هلک وی هغه تللی دی اوښان سیرابی را روان دی وی ما خو ډوډۍ د هغه د برکته درته راوړه دې کې نبي علیه السلام را روان وی ګوره بل دلیل اوس ووینئ وی تاسو خو ما ته وی چې څه دلیل دی نو ما خو راته وختي دلیلونه وی خو بل دلیل مو ګوره بل دلیل دا دی چې وی ګوره نور دی که نه سخت نور دی ګرمي ده وی او وی په هغه سورې فرشتو کړی دی د وریځ سورې دی په د فرشتو له طرف نه پې سورې دی ورته وګورئ او خلکو کتل واقعي نو چې څنګه نبي علیه السلام اوښان راوستل او څه میلول نو هغه چې کومه اونه وه نو د هغې اونې سوري ته خلک ناست وو د سوري ځای پکې نو نور نورو سورې خلکو نیولې وو وی ګورئ تماشه کوئ چې نبي علیه السلام راغې سورې نو نور دی نو دی په نور باندې کېناسته نو خلکو ته وی ګورئ ورته اوس نو چې خلکو تماشه وکړه نو هغه اونه لږه کږه شوه او هغه سورې په پیغمبر علیه السلام ورته وکړه وی دی بله نښه شوه وی د ده سرپرست څوک دی وی دا قافلې دا مشر ابو طالب د سرپرست دی وی دا ماشوم دی څه دی وی دا مې ورواره دی زوی مې دی وی زوی دی نشي کېدی زوی دی نشي کېدی د ده پلار مخکې وفات شوی دی زما کتابونه دی دا وایي چې پلار د ده د پیدایش نه مخکې وفات دی او ورواره مې دی وی ښه ده دله قسم در کومه د خدای دپاره دا هلک مه بوځه شام ته هلته کې راهبان دي هلته جادوګر دي هلته کاهنان دي او دی به مړ کي دنه نقصان به ورته ورسوي مهرباني وکړه دی واپس مکې ته ولېږه دی مه لېږه نو هغه راهب ورته قسمونه ور واچول ابو طالب ته چې ته مهرباني وکړو دی مه شام ته مه بوځه شام د اهل کتابو د مولیانو د دغې خلکو د ساحرانو د کوټګرو او د کاهنانو علاقه را دی دنه نقصان یې نه کېږي ورې نو حضرت ابو طالب نبی علیه السلام بیا واپس د بعضې ملګرو سره مکې مکرمې ته راولېږه اتفاق ته ګوره قافله رخصتېږي او دې کې 7 کسان را روان دي چې 7 کسان را روان دي د روم نه ترمذي کې راځي 7 کسان نو دی رالل دی راهب سره دیره شو خلک خو د نیکانو نه دعاګانې غواړي نو دی بحیرا راهب ورته وایي هلکه څوک یې وایي موږ د روم نه راغلي یو د روم نه راغلي تاسو سره دا تورې او دا سامان دا څه خطرناک غوندې خلک یې وی یو خطرناک خو یو وی څنګه وی موږ ته خپلو مشرانو ویلي دي
چې هغه نبی آخر الزمان دنیا ته راغلی دی او په دې شام کې هغه په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي نو موږ ورته لارې نیولې دي چې کوم ځای په ګوتو راشي چې مړې کړو دا میاشت هغه د شام د سفر ده نو موږ لارې نیولې دي چې په ګوتو راغی چې دې موږ مړ کړو نو دا پادري ورته وایي دا راهب بحیرا وی قمقل نه وی ولې وی دا کم انسان چې الله د پیغمبره فیصله کړې ده تاسو هغه وجلی شئ یو خدا وایي چې هغه نبی آخر الزمان جوړېدو والا دی او بل خو مرګ پسې ګرځي نو چې دا چا الله فیصله کړی چې دنه به اخیری پیغمبر جوړو او امت ته په هدایت ورکوم نو یو خدای مقابله ده او بل دا چې تاسو وجلی نشئ نو هغه کسان هغه اوه کسان دی راهب قایله کړل نو هغې بیا د سره ایثار شوې ښځه به دا سوچ په مونږ ختم کړو دا یوه واقع شو دویم سفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شام کړی دی دې وخت کې خو د 12 کالو دی هغې وخت کې عمر 15 کال او چې دویم سفر یې کړی دی هغه شام ته رسېدلی دی په هغه دویم سفر کې خو په مکه مکرمه کې چې د نبی علیه السلام کم جندو دغه وخت کې ډېر عجیبه جندو د مکې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات قدر کو لږ نه ډېر زیات قدر به کو او ډېر احترام به کو ځکه پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دروغ به نه وي دروغونه به یې ځان ساته دروغ اسم ډېر جرم دی او په کلي کې چې کم بوډا به او کم بوډۍ ښځه به وه بیمار به و د هغې خدمت او هغې له به منډې تړلې والې او د وعدې خلاف ورزي نه ده کړې او هر چا سره ښکلې مزیدار خشته ژوند تېر کړی دی یو صحابي د وروسته مسلمان دی حضرت صاحب ابن یزید رضی الله عنه هغه وایي ما سره نبی علیه السلام په لکانه کې په تجارت کې شریک پاتې شوی دی وی قسم دې که دومره رښتونی او امانتدار انسان ما په دې خپلو سترګو لیدلی او یو بل ملګری دی هغه وی نبی علیه السلام سره په مکه مکرمه کې زما څه خبره اتره راله وی ما ورته وی چې ودرېږه زه دله دا شی راوړم نو وی نبی علیه السلام ما ته وی چې ښځه شا به راوړه وی ما چې ته راته دلته ودرېږه زه یې راوړم وی ما ته وی چې ښځه دلته تا ته ولاړ یم شا به دا شی راوړه هغه وایي چې زه لاړم نو ما نه هېر شو هېره مې شوه خبره ورځ تېره شوه شپه تېره شوه 3 ورځې پس اتفاقي په هغه لار تلمه خبره مې هېره شوې وه انسان دې هېرېږي وایي چې په لاره تلم نبي علیه السلام هلته ولاړ نو ما وی چې زه خو مانم یېره د دلم هم دا خبره وی ما ته وی هلکه د جیبه کار دې را سره ونه که مې چې ولې وی ما سره دې وعده وکړه او ما هم د سره وعده وکړه چې دلته به ولاړ یم نو د الله بنده 3 ورځو نه تا ته زه دلته په انتظار ولاړ یم دومره د وعدې پابند مونږ خلک د وعدې څه پروا نه ساتي وایو ځان ته عاشقان د نبي علیه السلام او ځان ته د پیغمبر علیه السلام محبتیان وایو امتیان وایو دروغ ټول وایو پروا نشته حالانکه دروغ ډېره لویه ګناه ده نبی علیه السلام د دروغو متعلق فرمایي چې د دروغجن سړي د خولې نه چې کم بدبویي ځي بدبویي یو میل فرشتې ته تښتي موږ ټول دروغ وایو ټوله روغ د بل دپاره خلک دروغ وایي د وعدې خلاف ورزي څومره دا کار ماښام کوم ښه نه کوي دا سهار کوم ښه سبا بیا نه کوي دروغ وایي د دوکې کوي د وعدې خلاف ورزي کوي دا ورته اډو ګناه نه ښکاري حالانکه دروغ ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده د وعدې خلاف ورزي ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده لویه ګناه ده ګورې یو وړه ګناه یو لویه ګناه د وعدې خلاف ورزي نبی علیه السلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له چې څوک د وعدې پابندي نه کوي د سر نه دین نشته د دین نه خلاص یې ته لا پاتې د پیغمبر علیه السلام د امتیت دعوه کوي دروغ ولې وایې ته دروغجن باندې خو د خدای قرآن حکیم وایي په دروغجن د خدای لعنت ورېږي نو ژوند یې پاک تېر کړی دی په مکه مکرمه کې پالکانه کې خشته ښکلې پاک ژوند چا دې تپوس وکړه وایي په مکه کې خو به دا ډمتوب او دا ډنګه ډونګه او دا قصې پسې وې نو د نبوت نه مخکې پیغمبری نه مخکې هلکانې ژوند کې دا کار چېته کړی دی که نه وي یو ځل مې ګډې چیلې سرولې هر پیغمبر باندې خدای ګډې چیلې هم ګورې سرولې دا الله یو شان دی اوس
ما من نبی الا رعى الغنم حدیث کې راځي هر پیغمبر ګډ چیلې سرولې دي صحابه ته تپوس کی و انت یا رسول الله تا سرولې دي و یو مام سرولې دي ولې ګډ چیلې ولې سرولې دي دې کې ډېر حکمتونه دي یو خدای چې څوک ګډ چیلې سري نو ګډو چیلونه د مشقت شی بل نشتا هغه به ګرځي په دشتو باندې ته به ورپسې ګرځې چې د مخکې نه د مشقت بلد شي تا باندې به د هجرت سفر راځي د جهاد سفر به د پسې راځي د دعوت سفر به دله راځي نو چې مخکې نه بلد شي وګرځې لږ غوندې خپو کې طاقت د ګرځېدو پیدا شي وجود کې د مشقت پیدا شي په هلکانو په ماشوموالي چې کوم سړی مشقت ژوند تېر کړي نو وروسته بیا مشقت کولی شي او په هلکانه باندې چې سړی د ارام طلبۍ ژوند تېر کړي وروسته د مشقت ژوند نه شي تېرولی یوه شوه دویم د دې ګډو چیلو داسې مثال دی لکه یو متن ګډه چیلی چې څوک ساتي که نه او په سچ ساتي نو دې هر وخت ورته متوجي وي چې ته پردې فصل ونه خوري دا سوچم کوي او چته شرمخ پې رانه شي شرمخ یې رانه ونه تختی چې ته غل پې رانه شي رانه ونه تختی د اوبو غم وله کوي د ګیا وله کوي د باران د بچ کېدو غم وله کوي د دارو درملو غم کوي ناجوړه پکې نه شي دقه رنګ پیغمبر د امت غم کوي چې دې دا د دې یو ټریننګ دی د دې یو تربیت دی ګډه چیلی رانه شرمخ ونه تختی د امتي رانه شیطان اغوا نه کي د امت رانه نفس او خواهشاتو نه تختی د شرمخ په شکل کې او ګډه چیلو له لګیا دی د اوبو د خوراک بندوبست کوي دقه رنګې پیغمبر امت له لګیا دی ظاهري جسماني بندوبست هم کوي او روحاني موله د خوراک بندوبست کوي نو د ګډو چیلو تربیت سره به دې په دا ټریننګ شو د دپاره چې ته به د امت څنګه تربیت ساتې څه خیال به ساتې نو سمودی پې دا کار کړی دی او بل ګډو چیلو سره چې چا تعلق عجزي پکې پیدا کېږي ځکه عجزي ده اوښان چې څوک ساتي هغه کې کبر پیدا کېږي ځکه عجزي پیدا کېږي نو نبی علیہ السلام وی ګډه چیلی مې یو ځل سرولې نو ما ته چا وی چې په مکه کې نن واده دی او پکې ډول او سرنا دي نو هغه ډول به ډنګېده او هغه باپونه به یې واله او سندرې به ویلې کېدې وی ما ته ملګرو وی سیل نه کوو مې ځای چې ځو وی چې رالم ماسخوتن نه پس وی لا قصه نه وه شروع شوې کېناستو ګیر چاپېره خلک راځي راځي جمع شو وی زم کېناستم ډوله او سرنا او هر څه قصه پیسه پکې راله او هر څه چې وشو ما له خدای خوب راوسته اوده شم په ناسته ودیم او خلکو چې څه کړي دي د نیب خبر شوی چې هغه قصه پیسه خلاصه شوه ویې ملګري داسې وړقولمه چې زه چې ځو ویې مې چې قصه به کله شروع کېږي ویې چې ختمه به شوه قصه خو خلاصه شوه پوزکې موزکې ونغښتی شو او خلک خو لاړل خواره شو ویس نه خبر نشم وی په ماشوموالي کې خدای زره داسې څیزونه ساتلی نو بیت الله یو ځل جوړېده نو خلکو ګټې راوړلې نبي علیه السلام وی زه لا ماشوم وم نو ما به ګټه راوړله نو زما ترو عباس خو په عمر کې د 2 کاله مشر نو ما ته هغه عباس وی چې رواره داسې وکړه دا اوږه به دې په دا ګټه خوږ شي نو ما لنګ والې و لنګ کمیس مې نه و د پرتوب په ځای مې لنګ والې نو چې دا لنګ دی اوس پرته خو راټوټې ماشومې نو دا د په دې اوږه باندې کېده نو دا ګټه به دې دا تیږه به دې د اوږه نه خوږی نو عرب به بربند ګرځېدل د هغې خو څه پروا نه هغې خو به طواف هم بربند کو نو ما هم وی چې زه خو ډېره ښه ده نو چې ما هغه لنګ سینګاوس پړده اوچته ومې وی دې کې په ځمکه پرېوتمه او سترګې بقې او پړسېدې او چغې کې ازاري ما له خپل لنګ راکې وی د دغې نه پس زه بربند نه یم لیدلی شوی خدای په حفاظت کې ساتلی نو ګوره ابو طالب سوی ابو طالب سره چې کم ژوند دی ډوډۍ ته چې به کله نبي علیه السلام ورسره کېناسته دی نښې وي دا مینه خو هسې نه پیدا کېږي یو ماشوم سره محبت هسې نه پیدا کېږي نو وی په ډوډۍ به نورو بچو زما شور کو نبي علیه السلام به شور نه کو غلی به کېناسته دی یو عادت زما نورو بچو چې به کوم ماشومان خو هر خوا ګوتې وړي راوړي که نه او د نبی علیه السلام د ماشوموالي نه د عادت چې د خپلې مخې نه به یې خوراک کو د بل مخې نه به یې ګوتې نه وړی او وی بله فایده به څه وه وی چې موږ به ډوډۍ کېښوده او نور بچي به دی به نو زر به خلاصه شوه او چې پیغمبر علیه السلام به کومه ډوډۍ کې شریک ناست و برکت به پکې پیدا شو نه به خلاصېده او وی زما نور بچي چې به سهار وختي را پاڅېدل نو د چا پوزې نه به قڼ بیده د چا به سترګو چخې نیولې وې د چا به غاښونو نه څښه وبتلې او د نبی علیه السلام په ماشوموالو کې ما د خولې نه لاړې څښه او یا په سترګو کې چخې یا په پوزه کې ګند نه دي لیدلی صاف ستره به
او غاښونو به یې داسې چمک و لکه ګلی چې په خوله کې نیولي د ماشوموالي نه صفا سوتره به نورو بچو به په خټو په لختو کې لوبې کولې او نبي علیه السلام ځان په ماشوموالي کې صفا او پاک ساته دې وجې نه داسې ماشوم سره د خلکو محبت زیات پیدا کېږي نو خلک نښې پکې راوباسي او خپل ژوند هم د ماشوموالي خشترې دروغ نه وایي خو که د چا په کو ضرورت راځي ماله شا به سودا راوړه په منډه چاله منډه وایي نو د ابو طالب په زړه کې دا د نبی علیہ السلام قدر پیدا شو د خپلو بچو نه به زیات ورله لحاظ ساتو او د مکې خلکو هم د نبی علیہ السلام به ډېر زیات لحاظ ساتو دې حد ته خبره ورسېده چې د پیغمبر علیہ السلام خپل نوم خلکو نه یادو امین او صادق به ورته وي په دې مشهور شو بس چا د نوم چا نه یادو هلکه هغه امین څه شو امانتګر او صادق هغه رښتونی څه شو خلکو به ورته صادق او امین وي په محمد یا په احمد صلی الله علیه وسلم چا هم نه یادو امین ورشه هغه امین ته آواز کا امانتګر ته ورشه هغه صادق ته آواز کا هغه رښتوني ته خو د چا به ضرورت او سامان ته به اجت بل شي ته به اجت نو فورا او که په لاره به څوک روان و پیټې به وړو ورمنډه به کاکا جي راکه د سره کور ته یوسو زنانه سره به پیټې و هله راکه بیا یا ترور د سره کور ته یوسو دا خدمت یې کو په دې ماشوموالي باندې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک صفت دی بیت الله شریف جوړېده بیت الله د بیت الله د جوړېدو عجیبه اندازه وه خدای پاک نبی علیہ السلام ته ایثار کړي بعضې کارونه د فایدې بیت الله شریف سیلاب روان کړی سیلاب راغلی و روان کړی او دیوالونه یې شلېدلي او چت یې نړېدلی او بیا یو اجدها خامارو په دې بیت الله شریف کې دونه غټ خامارو چې کله به وي سر اوچت کو په دیوال به کېښوده نو لکه د کټي عمره سر و دومره غټ سر او چې خوله به یې وازه کړه نو خلک به تېرېدل نو د مکې قریش یو ځل لا جمع شو چې دا بیت الله خو روان دی د خدای کور دی جوړول غواړي چا وله ګوتې نه ورتلې نه دا به موږ روانو سینګه دا به موږ سینګ روانو او چا به یې د مار سره څه کې دا به څوک دې ته ورنږدې کېږي الله دا رورو کو دې دپاره چې نبي علیہ السلام را لوي کړي او دې پکې صدار کړي نو چې کله د پیغمبر علیہ السلام عمر لږ زیات شو نو بس بعضې کسان راجمع شوي دا د خدای کور دی مونږ که دا روانو نو مونږ خو یې د بېعزتۍ او د بېادبۍ په خیال نه روانو مونږ خو یې د جوړولو لپاره روانو یاره نو اوس هم د بعضې خلکو بعضې څیز له ګوتې نه ورنو لکه د جومات کې اکثر دا جالې مالي که نه نو خلک به له ګوتې نه وروړي لکه دا خو توتکرې دي په دا جومات کې او دا خو زبرګان دي نو توتکرې د کوم ځای نه زبرګ شو د کوم ځای چې یې لیستره چې دا زبرګ شوی دی په خپل کور کې د ازبرګ ساتي چې جومات ته پې ککړ کړی دی چا ورته په جومات کې لاندې دغه یو جومات ته لاړم هغې ورته لاندې څادرونه اویزان کړي دي هلکه دا څادرونه د څه دي دا هم د توتکرو ته اویزان کړي دي ولې توتکرې ولې دا غول کوي نو دا جومات دا څادر یې ورته اویزان دي کړي دي الله اکبر دا چنګ چونګ کوي خلک د مانځه نه وباسي خپل کور کې دا ساتي دا ازبرګان د خلکو په زړه کې یو دباو پروت دی چې که دې لمګوتې دې جالې یوړې څه نقصان به راته پېښ شي دا قرنګ د هغې په ذهن کې دا دباو که دا بیت الله روانو نو مونږ ته خو څه مصیبت پېښېږي نو یو قریشي ورمنډه کړې سسکور او کودال یې راواغېسته او د بیت الله نه تیږې جدا کړه مونږ خو دا د بېعزتۍ په خیال نه روانو مونږ خو د جوړولو په خیال روانو نو چې هغه څلور پنځه تیږې وویستې نو بل هم راغی بل هم راغی نو بس ټول ورته متوجه شو او مار سره خدای څه چل وکړو او غټ مارو دقسې یو ځل غرمې سر اوچت کړی په دیوال د پاسه یې سر یې ښودی دې کې یو اجدها یو لوی دغه خامار راغی دا دغه دا باز یو لوی باز مرغی راغی او چې څنګه دا باز راغی دا مرغی او ورغوټی کړی نو دا خامار یې په دې پنجو کې ونیو اوچت یې کړ ویې تختاو ټولو خلکو ولیده چې هلکه خامار خو هغه دی هغه مرغی وتښتاو خامار خو یوړو نو د خلکو د زړه نه د هغه خامار هغه هیبت هم لاړ ختم شو بیت الله روان کړ چې روان یې کړ نو د ابراهیم علیه السلام چې کومې تیږې وې ویښونه هغې ته یې ورسو نو استرینو جوړول یې شروع کړل نو چې جوړول یې شروع کړل د حجر اسود دا د ځمکې نه تقریبا 4 فوټ اوچت دی دغه ځای له راورسېدل نو چا وې د حجر اسود به زه ږدم او چا وې زه به ږدم او چا وې زه به ږدم جنګ جوړ شو د یو قوم مشر وې دا زما حق دی د بل قوم مشر وې دا زما حق دی
د بل قوم مشر وی زما حق دی تورې راووتې نو د هغې غټ قسم به دا و چې هغې به وینه راوړه او لاس پې پکې کېښوده د څاروي وینه به وه نو د قومونو مشرانو پیالی کې وینې راوړې او پکې لاس کېښود مطلب به ردې دا و چې ګورې ما په وینه کې لاس بس ګنده کړی دی اوسه وینې به تویو په دې شر ختم شو څوکیداران یې مقرر کړل اتفاق ته ګوره سهار وختي د ټولو نه مخکې مانځله یعنی جمعات ته هغه وخت کې خو داسې منځونه نه لکه دا مونږ چې دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم و چې راغې ټولو چغې کې جاء الامین هلکه بس امین راغې ښه هغه امانتګر راغې فلان کې راغې فلان کې راغې نو د پیغمبر علیه السلام دې وخت کې لا بالغ هم لا راکوټې دی کشر دی بالغ خو دې خو راکوټې دی عمر یې کم دی له نورو په نسبت هغه یو ډېره ښشته فیصله وکړه وی اختیار خو زما د ټول مشران یې راغونډ کړل وی یو ستا اختیار دی که په خپله یې لګې دا حجر اسود او که مونږ ته وی وی نه زما یو طریقه ده هغه وکې نو د ټول به په خپل قسم کې رښتونې پاتې شي وی یو څادر راوړی څادر یې پرې راوړ څادر چې راوړه خور یې که په منځ او چې خور یې که نو حجر اسود یې راواخېست په څادر کې کېښود په خپله لاسو مبارک او ټولو مشرانو ته وی راشه دا پلو ونیسئ اوچت کې دا دې جوړه کې چې ټول اوچت کړي نو د قوم مشران رالل او پلونه یې ونیول او څادر یې اوچت کړ حجر اسود په خپله اوچت شو نو چې اوچت یې کړ نو نبي علیه السلام حجر اسود راواخېست او په غاړه کې کېښود د بیت الله په جوړولو کې خدای پاک نبي علیه السلام به دا یو حصه مقرر کړه او هوښیاره فیصله یې وکړه څونه هوښیاره فیصله ټول مشران خوشحالم شو هر یو ما قسم کړو چې زه به اوچت وم اکدم به بس ما اوچت کړه که نه څادر کې ټول اوچت کړه نو ژوند یې په مکه مکرمه کې د عزت تېره و ښایسته ښکلی ژوند مزېدار مشرانو به یې قدر کو همزولو به یې قدر کو او دا فضول ګپ شپ او دا خندا خوندي د دې نه ځان ساتلی دی چېرته په زندګۍ کې نبي علیه السلام فرمایي ما په زندګۍ کې چې ته بت ته سجده نه ده کړې نه مې د بت احترام او تعظیم کړی دی لکه مې د ماشوموالي نفرت و چې دا خو د کاڼي مورت یې مونږ جوړو په خپل لاس ولا مخونه جوړو او پوزه ولا جوړو شکل ولا تراشو نو دا به مونږ له خیر راکوي کوم شی چې ته جوړ کې نه به تا له څه خیر درکړي خیر به هغه ذات درکړي چې تا جوړوي او ستا خالق او مالک دی مخکې نه مې د بوتانو نه نفرت و نو یو سفر یې بل وکړه د 15 کالو په عمر کې د شام هغه سفر یې څنګه و په مکه مکرمه کې یو ښځه وه ډېره هوښیاره و مالداره ښځه وه نوم یې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و د پلار نوم یې خویلد و دې خدیجې سره بلا سامان او نارینه څوک شته نه او د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ چرچه خوره ده نو د خدیجې دا چلو که چې نبي علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د چا په واسطه چې که تا زما سامان یوړه جومات متعلق بیا درته وایم ښه زمونږ بره جومات کې چت کې کار شروع دی دوستان پکې پوره د زړه اخلاص نه تعاون وکړي ښه انشاءالله کار هم زمونږ به نږدې دی که خیر انشاءالله خو لږ قرضدار یو پکې ځکه مونږ خو عامې چندې نه غواړو د جومات دپاره تاسو دوستان چې څومره یې د زړه د اخلاص نه پکې تعاون وکړي انشاءالله چې دا کار سرته ورسېږي پلسترې بره شروع دي الحمدلله نو هغې ورته سوال جواب راولېږه چې که زما مال ته په تجارت کې شام ته وړې نو زه به دله ډېره ګټه درکړم د نورو په نسبت نور خلک چې څومره ګټه بل له ورکوم د هغې نه به تاله ډېره درکړم نو نبي علیه السلام د خپل تره ابوطالب سره مشوره وکړه هغه ورته ډېره ښه ده ځه لاړ شه نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال په تجارت کې د یو قافلې سره شریک و شام ته یوړو او د دې خدیجې یو غلام و میسره نوم یې او سره د خدمت دپاره ملګری شو چې ماله به یو غلام راکړی چې ما سره دا مال تجارت کې خدمت وکړي کار را سره وکړي نو میسره ورسره په خدمت کې لاړ اتفاق ته ګوره لاره کې یو بل پادري و نستوره ورته وایي هغه سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو دا خو راهبانو چې څنګه ملاقات د نبي علیه السلام سره وشو هغه قافلې والا ټول راغونډ کړل
او د نبی علیہ السلام نه څه تپوسونه وکړل او د هغې جواب یې وکړو او هغې راهب هم اعلان وکړه وی ای قریشو ډېر ښه بختم دی ښه بختور خلک یې وی څنګه وی دا کم هلک چې دا قافله کې تاسو سره روان دی د ده نه د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا وی دلیل دی څه دی نو هغه هم خپل کتاب راوویسته وی ګوره ده کې چې کومې نښې دي هغه زموږ په کتابونو کې موجود دي هغې نستوره راهب هم د پیغمبر علیه السلام د نبوت پیشنګویي ورکړه او خبر یې ورکړه قریشو له دې میسره خو به دا هر څه نوټ کول چرچا و نو بی بی خدیجې د خپل میسره غلام ته وی چې دا لږ تجارت له لیږم خو د یو حرکت نوټ کوه ما ته بال وی اتفاق ته ګوره هغې مال ډېره لویه ګټه وکړه دومره ګټه یې وکړه چې د خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه نو چې ته کړې نه وه نو چې واپس رالله نو میسره غلام بی بی خدیجې ته ټول الوې وی دقسې نستوره راهب خدا خبره وکړه نستوره مشهور راهب و د عیسایانو هغه خدا خبره وکړه چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی یوه او داسې کار دی چې موږ پنور سره شو او په ده به د ورځې سوری کېده دې پنور چې ته خدای نه دی پرېښې سوری به پرې کېده او درېیمو یې څه عادت یې وی عادت یې دا دی چې چاته دروغ نه دی ویلی په دې ټوله لار کې او نه ستا په مال کې په خرڅولو اخیستو کې ټګي کړې ده او یو ځای کې یو سړي سره سودا کوله نو هغه ورته قسم وخوړه چې د ما د پلات او په عزا قسمي په دا خدایانو په بوتانو باندې نو نبی علیه السلام ورته وایي چې زه خو ګورې په بوتانو قسمونه نه خورم او نه بوتانو له عزت ورکوم که ته ورکې وایه خو نه د په بوت ستا قسم منم او نه د بوت پرواز ساتم او نه په بوتانو قسمونه خورم هغه ټول چې په سفر کې د نبی علیه السلام کوم ښه صفتونه دې میسره لیدلي هغه ټول راوړل او بی بی خدیجې ته بیان کړل او اتفاق ته ګوره بی بی خدیجه دغه وخت کې بره په خپله بالخانه کې وه او نبی علیه السلام را روانو وی وګوره دقه هلک دی دې سور نور ته وګوره په د سوري ته وګوره د پاسه پې فرشتو یو ریاض هر څه چې دي خو سوری پې د پاسه کړی دی نو ګټه یې ډېره زیاته وکړه مال نو نبی علیه السلام له پکې ښه مضبوطه حصه ورکړه نو دې خدیجې یو خوب لیدلی خوب یې ولیده چې د اسمان نه یو سپومۍ ده او ډېره ښایسته ښکلې رڼا یې کړې ده هغه سپومۍ اوچتېږي اوچتېږي چې ښه اسمان ته نوره هم اوچته شوه او رڼا یې زیاته شوه نو ورو ورو را روانه و را روانه و زما په کور کې زما په دغې کې دا سپومۍ را پرېوته دا خوب یې ولید چې دا خوب یې ولیده نو د دې د تره زوی ورقه ابن نوفل د پخوانو کتابونو عالم دا لاړ هغه د خوب اوس هم عالمانو ته خلک وایي نو ورقه ابن نوفل ته هغه خوب بیان کړ وی دغسې ما خوب ولیده وی ښه رښتیا وی دا خوب دې لیدلی دی وی او وی ښه ته به د نبي آخر الزمان نکاح کې داخلېږي تا د خوب دا تعبیر شو دا خوب دیم لیدلی و او دا خوب بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها هم لیدلی حضرت صفیه په خیبر کې د یو یهودي لور وه او په بل یهودي باندې واده وه یو غټ مالدار یهودي سردار و په هغه واده وه او تازه واده شوه نو چې واده شوه نو دیم خوب ولیده وی یو سپومۍ د مدینې د طرف نه اوچته شوه او د اسمان د منځ ته لاړه او هغه سپومۍ راتله راتله زما په د غېږ کې را پرېوته نو د دې صفیې خاوند هم د پخوانو کتابونه خو یهودي و او د پخوانو کتابونو علم ورسره و نو خاوند ته یې الوې وی سړیه دقسې خوب مې ولیده چې یو سپومۍ وه او د یثرب د مدینې نوم یثرب و د مدینې نه اوچته شو د اسمان سر ته لاړه او بیا زما دې غېږ کې را پرېوته نو خاوند خو یې پوه شو نو هغه مضبوط لاس اوچت کړ دا صفیه په یو مضبوطه څپېړه وواله وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه نو د بی بی صفیه په دې مخ باندې یو داغ پاتې شو اتفاقا 4-5 ورځې پس نبي علیه السلام په خیبر حمله وکړه خیبر فتح شو هغه صفیه د پیغمبر علیه السلام نکاح راغله نو په دې مخ یو داغ و نو تپوس ته چا وکړي دا په مخ د داغ ولې دی وی دا خاوند په څپېړه والی ځکه ما دا خوب لیدلی او داسې خوب بی بی عایشې صدیقې هم لیدلی دی
هغې خو 3 سپومې لیدلي دي وی خوب مې ولید چې اوس سپومې راله او زما په غېږ کې را پرېوته وی بیا مې ولید چې بله راله را پرېوته بیا مې بله ولیده چې 3 راله زما په دې غېږ کې را پرېوته نو پلار ته دا خوب بیان که حضرت ابوبکر صدیق ته بابا دغسې مې 3 سپومې ولیدې پرله پسې چې زما غېږ کې را پرېوتې هغه ورته اډو غږ ونه کړ نو چې نبی علیہ السلام وفات شو او د بیبي عایشې په غېږ کې تې ساتلې وه که نه او د عایشې صدیقې په کوټه کې دفن شو نو ابوبکر ورته وی هذا احد اقمارکې وی دا د هغه یوه سپومې وه او 2 به نورې ووینې نو 2 ابوبکر شو 3 حضرت عمر شو 3 واړه کوټه کې دفن شو بهر کیف خدیجې چې دا خوب ولیده نو شوق نور پیدا شو چې یاره واقعي دا خو ډېر ښه خوب دی خو که خدای زما نبي آخر الزمان خاوند که خو دا خو به ډېر ښه نو د پیغمبر علیه السلام متعلق خو صفتونه مو چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی او هغه نښې نښانې هم خلکو بیان کړې وې نو خدیجې ذهن کې دا خبره راله چې ممکن ده چې همدا لکه واقعي آخر زمانې پیغمبر جوړ شي نو نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د نکاح دپاره دغه وخت کې د حضرت خدیجې عمر 40 کاله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله د نکاح پیغام یې راولېږه نو نبی علیه السلام وایي چې دې کې خو زه څه نشم ویلی کاکا ته به ووایم نو حضرت ابو طالب ته یې وویل دا حضرت ورته مونږ صرف د پیغمبر علیه السلام د تربیت په بنیاد وایو چې د حضور پاکې تربیت کړی دی نور دی کافر مړ دی ابو طالب جهنم کې پروت دی قسمت خبره ده بهر کیف ابو طالب ته وی چې دغسې خدیجه ما سره سوال جواب را لېږلی دی غلام را لېږلی دی د نکاح اراده ده ډېره ښه ده لاړه او د نکاح د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره وشوه د نکاح خطبه ابو طالب په خپله ویلې ده نکاح یې تړلې ده او مهر یې 1500 درهم وله په هغه وخت کې مقرر کړ 1500 درهم دا لومبی واده د نبی علیه السلام عمر 15 کاله او ښځه 40 کاله ده خو ډېره هوښیاره بیبي وه الله عجیبه نظام کوي نه دې طرف ته د نبی علیه السلام نه مور شته نه بل څوک داسې مشره زنانه شته کور کې دننه خو بنده له ډاډ ښځه ورکوي تسلي ولا ښځه ورکوي نو که عمر د بنده د ښځې کمې نو هغه خو تسلي نشي ورکولی هغه خاوند له ډاډ نشي ورکولی او په نبي علیه السلام خو وروستو مضبوطې مرحلې را روانې وې نو داسې ښځه ولې نکاح له راوستله چې مالدار هم ده هوښیار هم ده مشر هم ده نو چې کله به هم نبي علیه السلام د څه تکلیف یا مسله پیښه شوه نو دې به داسې ډاډ ورکه او ښځه یې وه بیبي یې وه لکه یو مشره زنانه چې یو خپل کشر له ډاډ دغه ورکوي تسلي ورکوي داسې تسلي به یې ورکوله او د هغې مینه محبت الله اکبر د ښځې د خاوند په منځ کې مینه دا ضروري شی دی بهتره خبره ده د کم خاوند چې د ښځې سره محبت او مینه ني یا د کمې ښځې د خپل خاوند سره محبت او مینه ني دا ژوند نیمګړی وي نیمګړی خدای دې دا نیمګړی ژوند نه مسلمان ساتي دا نیمګړی ژوند دی بعضې خاوند په ښځو ظلمونه کوي او بعضې ښځه د خاوندانو سره ظلمونه او زیاتي کوي د هر چا خپل حق دی د ښځې خپل حق دی او د خاوند خپل حق دی که ښځې د خپل خاوند د حق خیال وساته او خاوند د خپلې ښځې د حق خیال وساته او بیا بچي د دواړو د دواړو د خپلو بچو لحاظ وساته هېڅ به هم ني خلاصه دا درونو که موږ د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېر کړه قسم دی که هېڅ مشکلات هم ني هېڅ مشکلات به ني خو بعضې وخت کې ښځه د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي نو د خاوند د حق خیال نه ساتي او بعضې وخت خاوند د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي د ښځې حق نه ساتي نو د نبي علیه السلام او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها محبت او زندگی مثالي وه د پیغمبر علیه السلام خپل کور او خپل اوس چې دا کم ځای کې په مکه مکرمه کې اوس هم شته د صفا مروه نه چې سړی بار وځي یو لوی میدان دی او ټټی دي دا خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي په هغې چې سړی بار وځي سورنګونه دي هغې سورنګونو سره خوا کې یو سړک د روډ شیب عامر سره خوا کې هلته کې یو مکتبه ده د پاسې پې مکتبه لیکلې ده او خوا کې اوس را زمزم ټوټی هم دي خلک ترې ټپکې ډکوي
زمزم اوبه آلته استی دي نو دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش مبارک کور لیکن او د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور دا د مروه غونډه سره کله چې د باب المروه نه بار وځي نو دغه ځای کې د نیانو دوکانونه دي اوس خو روان کړل پخوا وو اوس یې لږ شاته جوړ کړي دي د نیانو دوکانونه نو دغه نیانو دوکانونو سره خوا کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور نو حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ټول مال ډېر مالداره ښځه وه دا پیغمبر علیه السلام ته وقف کو او خپل کور هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کو نو نبی علیه السلام د خپل کور نه بیا را منتقل شوی دی او د خدیجه رضی الله عنها سره اوسېدلی دی دومره بهترین ژوند د دواړو تېرېده چې نبی علیه السلام مبارک چې د خدیجه وفات شو که نه نو ګډه به یې لاله کړه یا چیلی یا ګډورې یا چیلوکې نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها چې کومې ښځې دوستانې وې نو هغې له به یې غوښه لېږله د هغې د مرګ نه پس د هغې د مرګ نه پس به یې د هغې دوستانو ښځو له غوښه لېږله نو بیبي عایشه وي ما له پې غوسه راله بل نه خو په بن غوسه ورځي که نه وی ما به ورته وایي چې د الله رسوله په دنیا او ډېر زیات صفت به یې د ما مخکې کو نو ما چې د الله رسوله په دنیا کې بله ښځه نه وه دغه یوه بوډۍ وه چې دا سره وښکي یې نیولي وو بنده چې بوډۍ شي نو وښکي خامخا حالانکه عایشه وی ما لیدلې هم نه وه خدیجه وی چې دا کوم وخت وفات کېده هغه وخت کې زه پیدا هم لا نه ومه خو نبي علیه السلام مې ډېر صفت کو نو ما له پقار راغی نو حضور پاک به وخندل چې انها کانت وکانت عایشه هم دقه یوه ښځه وه په دنیا کې او هم دقه یوه ښځه وه او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی ګوره چې اوس د پیغمبر خدمت کوي نو دا خو د الله د خوشحالېدو ذریعه ده جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام وایي نبی علیه السلام ته چې خاص الله دې له راولېږلمه چې په خدیجې زما سلام ووایه دا ډېر لوی منقبت دی او الله وایي چې زیرې وله ورکه خدیجې له زیرې ورکه چې جنت کې الله دې له یو محل جوړ کړی دی داسې محل دی چې د یوې ملغلرې نه جوړ دی نه پکې ټانکه شته او نه پکې پیوند شته یوې ملغلرې نه مې وله محل تیار جوړ کړی دی او نه پکې شور و شغرف شته او نه پکې سړی شته دی او نبی علیه السلام به فرمایل وی خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر ټول بچي دې نه پیدا بیبي فاطمه د دې لور ده بیبي رقیه ام کلثوم زینب دا څلورې لوڼه وې او درې زامنو طاهر طیب او سو قاسم او سو پیدا طیب او طاهر د یو کس نوم دوه زامن یو بچی ابراهیم دا د ماریې قبطیې نه د پیغمبر بله بیبي هغې نه پیدا او باقي ټول بچي د هغې نه پیدا او غار حرا کې چې به کله نبي علیه السلام عبادت کو نو دی به ورپسې ستوان وړل غار حرا ته موږ نشو ختې دومره ګران شی دی موږ نشو ختې اوچت غار دی او ختل سخت دی دی به ورپسې اوبه خېجول دی به ستوان خېجول او خوراک به ورپسې وړو نو 50 کاله عمر د نبي علیه السلام چې دا لومبۍ واده د بیبي خدیجې سره شوی دی او اولاد یې ټول پیدا دی نو ختم دی باقي د سیرت بیان دی انشاءالله آینده جمعه کې به بیان وکړو رب العالمین دې مونږه د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم روان کړي ما درته ګوره د ټولو نه مخکې خبره کړې ده تېره جمعه مې ویلې ده چې د نبي علیه السلام د دې سیرت بیانولو زما مقصد څه دی مقصد دا دی چې یو خو د خپل پیغمبر د تاریخ نه خبر شي مونږ د اګا او بنګا نه خبر یو خپل پیغمبر تاریخ مونږ ته نه دی معلوم خپل پیغمبر تاریخ نه خبر شي او دویم دا دی چې د حضور پاک د عظمت نه خبر شي چې د مونږ د پیغمبر د څومره لوی شان شخصیت و نو چې څومره عظمت د انسان زیات د چا پړه کې راشي دا فطري نفسیاتي اثر دار چې مینه ورسره زیاتېږي محبت به پیدا شي او د محبت نښه څه ده ان المحب لمن يحب يطيع چې چا سره مینه یو سره هغه بیا تابعداري کوي غټ مقصد دا دی چې مونږ د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار وشو الله دې هغسې وکړي کوم نوم خدي انس او حذیفه دواړه خشته نومونه دي او دواړه صحابه نومونه دي د مور بیماره ده الله دې ولا شفا ورکړي د دم یو مریض دی په کور کې الله دې ولا شفا ورکړي دا مرګري د کاروبار نشته الله دې ولا د حلال کاروبار ورکړي د حرامو په کاروبار مې وی پلار مجبوري نه د حرامو کاروبار باندې کوي څوک مجبوري مې کوه
دم کور کې پریشانی د الله دې پریشانی په خیر بدل کړي. دا د نیمې څاروي ساتل دا زموږ د شریعت کې دا صحیح طریقه نه ده. اور باندې کوم شیز پروت وي په هغې خپلو مړو پسې لاس اوچتوي دا ښه کار دی ثواب. لاس اوچتول دا دی چې لاس اوچت کړي، لاس دی چې دعا وکړي چې د دې ثواب پلانکي ته وبخه. لاس اوچتولو دا معنا چې دعا وکړي چې د دې ستا ثواب زما مور ته زما پلار ته. زمونږ پښتانه خلک زنانه چې په لاس اوچت سره تعبیر کوي، که لاس اوچت هم نه کړي هسې مو وایي، که پاړه کې مو وایي چې دا ثواب د پلانکي شو الله یې ثواب رسوي. دعا وکړئ رب العالمین عبدالمصور ورته وایي المصور. الله ته څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. الله که څوک په پریشانو کې مبتلي پریشانی په خوشحالو بدله کړي. الله ته زموږ د نبی علیه السلام تابعداري نصیبه کړي. خدای د فتنو نه محفوظ وساتي، د مخلوق د شر محفوظ وساتي. الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. خدایا د دواړو جهانو د شرونو نه مو ساتي. کوم مردگان چې وفات شوي دي ملکي امان وفات شوي دي او د روح الله دی خور ده، دې ته دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. الله ته مغفرت نصیب کړي. نور څوک مردگان وفات ټول الله مغفرت نصیب کړي. پروردګار ته زموږ نه راضي شي. خدای د خوشحالو ژندګي نصیب کړي. خدای د دنیا او د آخرت د غمونو نه مو ساتي، د دنیا او د آخرت د پریشانونو نه مو ساتي، د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي او خدای دین سره محبت او مینه پیدا کړي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول پا نبیانو کی پاک نبی سر بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان خدای چې دې بلل پایا سینو پاتوها دې داسې د مانې نه ډک کول نوم د چا دې کول نوم د چا دې کول دې نبیانو کې کول پیغمبر زما کول دې دل بر زما کول دې دل بر زما کول دے دل بر زمان زارد بیت اللہ نظار مسجد اقصی نظار گنبد حضرا نظار زاد خپل آقا نظار زار د خپل آقا نظار دا غیو شافی دے پا قیامت کی پا محشر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول پوچا مالیتا کول هم بشر لری لوی پسا خوابت کی کول شاہی در لری کول شاہی در لری ہر صدی روخان دا محبوب پمخ ان بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان ستا پا عاشقانو کی زیو گناہگار یما ہری قربانی تا اے حبیب ز تیار یما حبیب ز تیار یما او می غواړه ځان تا کړه خوشحال ذکر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما تل بز سلام غریب ستاد درگاہ دایما جارم دا ہجران ستان چی جودایما ستان چی جودایما شوم سودائی حمید نشتا دے بل در زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول پا نبیانو کی پاک
نبی سر بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول پا نبیانو کی پاک نبی سر بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما ناراضی پدی دنیا تلے دوران بیا تیر ساتا پس بوکڑی لو یرمان بیا نو د حساب او د کتاب وخت کې بجاړې زار زار دا بوای چې ژوندون وې په جهان بیا نشتت لل بغیر د مرګا بل طرف تا ولی دلتا بنا اوری د شیطان بیا نو تور خاورو کی دی زید دا غنشتنو دا دولت بدر نہ پاتشی امان بیا ستوفا زان سرواخل مہر والا شرمندہ بنشی حالتا پمیدان بیا ستوفا زان سر واخل مہر والا شرمندہ بنشی حالتا پمیدان بیا یو رز باور داخل شتور خارو تا انسانا لڑ بش دنیا نا سرا د ډیر ارمانا لڑ بش دنیا نا سرا د ډیر ارمانا یو رز باور داخل شتور خارو تا انسانا لڑ بش دنیا نا سرا د ډیر ارمانا لڑ بش دنیا نا سرا د ډیر ارمانا قبر کی تیری دی ډیر ډیر عذابنا دی ډیر مصیبتنا تکلیفنا فریادنا دی قبر کی تیری دی ډیر ډیر عذابنا دی ډیر مصیبتنا تکلیفنا فریادنا دی خلاص بنشي هرگز ستوري د الله نا لړ بشي دنیا نا سرا د ډیر ارمانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډیر ارمانا قبر دا آواز کئی مس مگر ز دنیا کے واور اے انسان یو ظلب مات راشی قبر دا آواز کئی مس مگر ز دنیا کے واور اے انسان یو ظلب مات راشی سوزیبا پاور کی
پریشانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا آلت بلاگان باستا تنترا جماشی یو زل چی دی مارو خری پخارو کی بنناشی آلت بلاگان باستا تنترا جماشی یو زل چی دی مارو خری پخارو کی بنناشی ڈک بدی بدن شٹول د قبر ہر اشانا لڑ بشی دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لڑ بشی دنیا نا سرا د ډېر ارمانا آلتب پمال دولات خدای نخلاصی دین شی دو ټوټي کفن ایلا بنور سوړین شي آلتب پمال دولات خدای نخلاصی دین شي دو ټوټي کفن ایلا بنور